د خوست ولایت د پاسپورت امریت مسؤلینو د ملي ټلویزیون له خبري ډلې سره د تیر 1402 کال د مهمو لاسته راوړنو، پرمختګونو او راتلونکو پلانونو د شریکولو پر مهال وویل تیر کال یې څه د پاسه 42,000 پاسپورټونه په انلاین او آفلاین بڼه غوښتونکو ته ویشلي او دا لړۍ په نورماله توګه روانه ده. د پاسپورت امیر وایي له دې لارې 212 میلیونه 4,70,000 افغانۍ عواید ترلاسه او ملي بودیجې ته سپارلي دي. دوی زیاتوي سږ کال به یې د مامورینو د تشکیل د ډیروالي ترڅنګ د ودانۍ د نه شتون ستونزه هم حل شي چې ورسره به یې اړوندې چارې سمون او رغون ومومي. 1402 کال کې د خوست پاسپورت امریت خوست میشتو ته 42,220 پاسپورټونه ویشلي دي. الحمدلله دغه د تیرو کالو په پرتله لوړ ارقام دي. د دغو پاسپورټو د ویش له درکه مرکزي خزانې ته 212 میلیونه 4,80,800 افغانۍ مرکزي خزانې ته جمع شوي دي. بل پلو د پاسپورت غوښتونکي د یاد امریت د مشرتابه او کارکوونکو هڅې ستایي او د خدماتو بهیر یې د تیر په پرتله خورا شفاف او عادلانه بولي. دوی زیاتوي د پاسپورت امریت کې مربوطه کارونه په لږ وخت او ښه توګه سرته رسیږي. پاسپورت د جوړونې په خاطر اوس هر ستونزې حل شوي دي، ډېر په ښه شان سره حل شوي دي، هېڅ کومه ستونزه نه لري. ټول خوست میشتې دي ډېر په ښه شان سره رسیدګي کې خپل پاسپورت وخوستو ته. الحمدلله داسې نظام، داسې مسلماني، داسې صداقت چې زه خدای پیدا کړی دا توره ګیره مې سپینه شوې ده، ما نه ده لیدلې. هېڅ تکلیف نشته، مصیبت نشته، وسیطه نشته چې وایي چې څوک به خفا کړي، ټیل نشته چې څوک پورې وایي چې ته مونه څنګ ته زه به ورمخته شم. شاید داسې دي الحمدلله په اصولو دي. هیره دې نه وي چې د پاسپورت امریت چارواکي راتلونکي کې هم د پاسپورت متقاضیانو ته د وړ امکاناتو او غوره اسانتیاوو د برابرولو ژمنه څرګندوي.